اللہ قرآن شریف کے فرمائی اللہ لا الہ الا ہو کہ دا عبادت لائق بے زمانہ بل سوک نشتا. واقعی که څوک په عبادت کې او په بندګۍ کې د الله سره شریک ګڼي دته مشرک او کافر ویل کېږي. عبادت په یو خاصه طریقه د خدای بندگی کول او په انتهایی عاجزه او تذلل سره الله تزاری کول یو خاصه طریقې سره. دغه عبادت او بندگی به موږ صرف د الله کوو. دا به په ژبه هم کوو، په عقیده کې به هم کوو او په عمل کې به هم کوو. دې نه دا معلومه شوه چې بندگی دا د هغه چا کېږي چې د هغه نه د لوی طاقت خاوند بل نشته دی، او د دې بندګۍ به خدای اجر هم ورکوي، ثواب به هم ورکوي، د دې چې دی ونه کړه عذاب به هم ورکوي. نو وروسته الله فرمایي چې لا یجمعنکم الی یوم القیامه، یو لویه ورځ ده چې هغې ته د قیامت ورځ وایي، هغې ته به تاسو جمع کوم چې د دې بندګۍ ثواب دله درکړم، او که زما بندگی م نه کړې چې بیا د هغې سزا دله درکړم، او چې دومره مې لوی طاقت ده چې بندگی ما سره مناسب ده چې زما وکې، نو بیا به زه تاسو له خامخا یو ورځ کې دا طاقت مې شته چې تاسو را جمع کړم. ومن اصدق من الله حدیثا، رب العالمین د دې دلایل په قرآن شریف کې ویلي دي، لږ نه ډېر، چې خدای به دا مخلوق دا پاسوي د قبرونو نه، دا به الله را جمدي کوي. دا الله ته څه ګرانه خبره نه ده. الله وایي چې زه کوم کار کول غواړم او صرف کن ووایم نو هم کېږي. کن معنا شا، انما نقول له کن، چې مونږ ورته ده ووایو چې شا فیکون نو شي به. الله نه ستړي کېږي په یو کار، او نه چاته حاجت لري، نه ګیلکار ته، نه مصري ته، نه نقشې والا ته، نه انجینیر ته، چاته الله محتاج نه دی. دا ټول الله ته په خپله محتاج دی. نو الله دلته ډېر خشته دلیل وایي، وایي زه به هم د قیامت ورځې ته را جمع کوم. وایي ومن اصدق من الله حدیثا، الله وایي دا زما خبره ده او زما نه رښتونې ذات بل نشته، نو چې زه خبره وکړم هغه رښتیا ده. ورونو دغه ورځ ته چې دا ټول مخلوق الله را یوځای کړي، دا ټول به د قبرونو نه بربند پاسي. لومبي جامه به خدای ابراهیم علیه السلام نه ورکوي. هغه سره یو ظلم شوی و چې کوم وخت کې اور ته غورځاو نو جامې یې ترې ویستې وې، بربند کړی یې. د هغې دا یې دې ته یو فضیلت جزي وایي، نو هغه له به جامې ورکړي. اول من لومبې هغه څوک یکسا چې هغه ته به جامې د قیامت پر ورځ واغوستلی شي، هغه به ابراهیم علیه السلام. او دا خلق چې د قبرونو نه پاسي دا به خپې بلې خپې وی او ټول به ناسونتی. کما بدأناکم، الله وایي چې څنګه مې پیدا کړی وی په هغه شکل به ټول د قبرونو نه پاسي. وروسته به یې خدای قدرتي ته ور برابر کړي، جامې به م وله ورکړي پروردګار، او د سنتونو دا سسټم به مولا الله قدرتي برابر کړي. چې ټول په دې میدان کې ودرئ نو هر یو نه به درې تپوسونه کېږي. یو تپوس به ردي کېږي چې عن عمره فیما افناه، عمر دې څه کې تیر دی. او یو حدیث کې عن شبابه راغلی دی، خصوصا د ځوانۍ تپوس پم پکې کېږي، د عمر به هم کېږي او په عمر کې د ځوانۍ، ځکه ځوانۍ کې انسان ته څه تکلیف رکاوټ نه چې عبادت دی ولې نه کوي، د عبادت هېڅ رکاوټ ورته نه. او د عمر تپوس به کېږي، او زمونږ خلکو عمر بې ځایه تیر کړ، د عمر نه مونږ فایده وانغېسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي حدیث دی د جلد ثانی، چې ګورې مهرباني وکړې، خذ من صحتک لمرضک، چې جوړې نو عمل وکړه، چې بیمار شي ګورې نه شي کولی. بیا چې سړی ناجوړه شي په کټ کې پروتي، بیا په ولاړه مونځ نه شي کولی، بیا په ناسته نه شي کولی، بیا اودس نه شي کولی، بیا حج نه شي کولی، بیا عمره نه شي کولی، بیا د چا مریض عیادت او بیمار پرسی نه شي کولی. دا ټول ثوابونه دي. د دې غریب نه د ثواب قصې ټولې لاړې ختمې شوې. او یو حدیث کې راځي، دا په ترمذي شریف کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مرض العبد او سافر،
چې کوم وخت یو انسان بیمار شي او یا یو انسان مسافر شي او په سفر روان شي، نو چې کله دی بیمار شو او د په روغ صحت کې کم عمل کړي په بیماری کې ولا هغه لیکلي کېږي، او چې کم سړی مسافر شو او د په کلي کې کم عمل کو سفر کې خو هغسې بنده نشي کولی، هغسې عمل ولې لیکلي کېږي. اور الله څونه مهربانه دی چې ته جوړې او ته نیک اعمال کې او بیمار شوې، هغه د نیکو اعمالو اجر درله په بیماری کې خدای پاک لیکي. او که ته جوړ وې او نیک عمل دې ونه که نو په بیماری کې تا ځان له دوکه ورکړه برباد شوې، هېڅ په دله نه لیکلی کېږي. که ته په کلي کې او ته ښکلې نفل کې او ته ذکرونه کې او عبادت کې او ته مسافر شوې، بیا هغسې نشې کولی چې مسافر شوې، نو چې په کلي کې د سم نفلونه او تهجدونه کول، په سفر کې به دله رب العالمین د هغې ثواب لیکي. نو چې مریض شوې ګورې بیا عمل نشې کولی، نو په صحت کې ښه عمل وکړه چې مرض کې دله الله هغه ولیکي. او په سفر کې بیا نشي کولی، نو چې کلي وطن کې مقیمې نو ښه عمل نیک وکړه چې په سفر کې دله پروردګار هغه ولیکي. نو قیامت پر ورځ به دا تپوس کوي چې عمر دې څه کې تېر کړ، او خصوصا ځواني دې په څه کې تېره کړه، بیا به څه کوې ورسره. زموږ نه عمر لاړ برباد شو، ځواني مو تباه شوه، هېڅ نیک عمل موږ په ځوانۍ کې ونه کړ. ټوله ورځ دا خلک دنیا پسې، ټوله ځواني په دنیا کې تېره شوه او ټوله ځواني په عبثیاتو کې تېره شوه، ټول وخت په موبایل او په نېټ کې تېر شو، ټول وخت د ملګرو سره په یارانه او دوستانه او په منډو ترړو کې تېر شو. فضل روزانه تاسو لږ سوچ وکئ، ماسخوتن چې سملی دا فکر وکئ چې نن موږ الله څونه یاد که او څومره الله یاد نه دی کړی. نن دې 4 غنټو کې ما څومره وخت الله له ورکو، څونه وخت مې خیرت له ورکو، دا لږ سوچ وکئ تاسو. نو قسم دې د دې عمر او د ځوانۍ به تپوس کېږي. دویم به رسه تپوس کېږي من عن ماله، د مالنا، من این اکتسبه او فی منفقه، چې دا دې وګټه د کم طرف نه خرج دې په څه کې کو. مال دې حلال ګټلی او که دې حرام ګټلی. نن سبا خلق په دې سوچ کې پراته دي چې پیسه وګټم او مال زیات کم او دولت بچوله رزق ښه کم، دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی. قسم په خدای را دې مال حساب کتاب به را سره کېږي. 1 روپۍ حرام چې دې کړي، 1 روپۍ حرام او دا دې ګټلي، نشي تللی جنت ته تر څو چې د هغې بدل د سره خدای لترې خلاص کړي. زمونږ خلق خو زر دا وایي توبه وباسه. ګورې پردی مال په توبه نه بخلي کېږي، پردی مال په توبه نه بخلي کېږي. بیا درته وایم پردی مال په توبه نه بخلي کېږي. رسول الله مبارک فرمایي وی مهرباني وکړئ، که د چا حق در باندې پوری دلته انتظام خپل برابر کې، که آخرت ته لاړی نه هلته مال شته او نه درهم شته، او چې تا باندې د چا حق پورې دی آخرت کې به څه کېږي؟ د هغې برابر به نیکۍ تا نه خدای علي هغه له به ورکوي، نیکي به تا نه کمی هغه له به ورکوي. او که ستا نیکۍ خلاصې شوې نو د هغه سړي چې د چا در باندې حق دی د هغه ګناهونه به الله رالي او ستا په دې سټ پې بار کوي. حضور پاک یو ځل تپوس وکړو، وی مفلس پیژنې؟ فقیر غریب؟ وی او د الله رسوله وی چاته وی؟ وی چې پیسې ورسره ني، درهم دینار. وی دا خو مفلس نه دی، دنیا کې خو چا سره پیسه دي او به ګټي، رشتہ دار به مړ شي د هغه نه به وله پیسه راشي، څوک به زکات خیرات کې وله ورکي. لیکن مفلس هغه دی چې د ډېرې نیکۍ په دنیا کې کړي خو خلکو سره ظلمونه کړي او زیاتي یې کړي د بدن او د مال. نو چې قیامت پر ورځ الله ته ودرېږي نو د نیکۍ والته روانې شي چې په چا ظلم کړی دی د هغې برابر نیکي به ته سړي لځي، د چې مال والے دی د هغه برابر نیکي به ته هغې لځي. او که د نیکۍ ختم شوې نو د هغې خلکو ګناهونه به پرې رابار کېږي. زمانونو ډېره سخته ورځ ده ګوره یو خامخا راتلو والا. حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا نه غله وکړې، حرام دې ته نه وي چې د چا نه ډاکه وکړې، حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا پوله پټې ګیر کړې، حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا شوتل غلا کړې. دا پردی اوبه چې زمیندار د یو بل ګیرئ دا هم حرامه ده، دا بالکل حرامه ده. او دا چې 2 نمبر شي خرڅی د 1 نمبر په قیمت، قسم دې دا هم حرامه ده.
او چې د ټګې کار کې دم حرامه ده واړه په غټو بدله څخه په خو بدله دا ټوله حرامه ده دا ټوله ټګي ده ډېر خلک یې نیکان خلک یې صالحان خلک یې او 2 نمبر شی خرڅوي او 1 نمبر په نوم یې خرڅوي د چین مالی او د جاپان په نوم یې خرڅوي دا ګناه ده دا حرام دی د دې به تپوس کېږي د قیامت پر او بیا د دې به هم تپوس کېږي چې مال دې کم ځای خرچ کړ حلالو کې دې خرچ کړه که حرامو کې دې خرچ کړه دا تپوس به کېږي موږ څومره مالونه په حرامو کې لګیا دي څوک پې ډمتوب کوي څوک پې ګناه کوي د چا چې د زوی وادي نو د دنیا په شرابونو او کبابونو په ډول او سرنا باندې پیسې تباه کړي او فضل اسرافونه کوي تبذیرات کوي مال په څه کې خرچ کا په نیکۍ کې خرچ کا په جومات کې خرچ کا صدقه پې وکړه زکات ورکا کونډو له ورکه یتیمانانو له مسکینانو له ورکا جومات له ورکه مدرسې له ورکا په ګاونډ کې د کم غریب دی یا په رشته کې غریبانان دي هغې له مال ورکا نو دا تپوس به دویم کوي او دریم به څه تپوس کوي د علم او د پوهې چې په دې علم او پوهې تاسو نه عمل کړی دی د مولا نه به ډېر تپوس کوي د هغه علم زیات دی پوهه زیاته ده مولا نه به دا تپوس هم کوي چې خلکو ته د دیني مسلې کولې په خپله دې پې عمل کړی او که دې پې نه و کړی دا تپوس به هم کوي د هغه نه به زیات تپوسونه کوي تا ته خو هر څه معلوم و تا خو خلکو ته به نیکي خوله نو تا بیا ولې نیک عمل نه دی کړی تا په هغې عمل ولې نه دی کړی او دا څومره چې عوام دي د دې نه به هم پوهېته کېږي دا یوازې د مولا خبره نه ده ټولو ته پته ده چې منځ فرض دی نو تا ته پته وه نو ولې دی نه دی کړی تا ته خو پته وه چې زکات فرض دی ولې دی نه دی ورکړی تا ته خو پته وه چې روژه فرض ده ولې دی نه ده نیولې تا ته خو پته ده چې خوا کې مسکین او غریبو او اوږیو ولې دی ورسره تعاون نه دی کړی تا ته خو پته وه چې دا حلال دی او دا حرام دی ځان دی ولې نه دی ساتلی تا ته خو پته وه چې پردو ښځو ته کتل ګناه ده او جنۍ ته به وایي تا ته خو پته وه چې پردو سړو ته کتل د ګناه په نیت ګناه ده ولې هم داسې کړي دي تا ته خو پته وه چې موبایل کې دا ګندونه کتل ګناه ده ولې دې ورته کتل بیا دې هلته جواب نی بیا به څه کوې ورسره رسول الله مبارک فرمایي وی الا لا تزول قدما وی د بني آدم قدم به رب نه وی تر څو چې ته الله د دې درېو خبرو تپوس او تپوس الله به کوي الله تپوس ډېر ګران کار دی حضرت عیسی علیه السلام نه به تپوس وکړي اانت قلت للناس اتخذوني وامی الهین تا دې خلکو ته ویلي چې زما او زما د مور عبادت وکړې مونږ ته خدایان ووایه عیسی الله ته پته ده چې دا ده نه دي ویلې خو په دې عیسایانو حجت قایموي ځکه عیسایان وایي دا مونږ ته عیسی علیه السلام ویلي دي چې په هغې حجت قایم کړي نو چې کله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي د مارونو نو عیسی علیه السلام باندې به دومره زور راشي دومره زور چې د هر ویښته نه تفسیر سواوي لیکلی دي یو روایت یې راوړی دی چې د هر ویښته نه به د خولې په ځای د هر ویښته نه د خولې په ځای به وینه راوځي تپوس د الله دی د بنده نه دی ابه ورته په رپېدو وایي ما قلت لهم الا الله ما هغه ویلي چې تا کوم حکم کړی زه دا ویلی شم چې زما عبادت وکړې او زما د مور عبادت وکړې نو الله به په خپله تپوس کوي د قیامت په دې میدان کې بانې به خلک وي دروغ به ډېر وایي والله ربنا ما كنا مشرکین الله زمونږ د قسم یې ګورې مونږ شرک نه دی کړی ګناهګار به وایي الله زمونږ د قسم یې مونږ ګناه نه ده کړې هلته پټولی نه شي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون ژبه به بنده شي او لاسونه خپې به ګوی شروع او په کومه ځمکه چې د ګناه کړې ده ځمکه به خدای پاک حاضره کړي آسان کار نه دی څلور شپېلې به والي کېږي څلور یو شپېلې چې ووالي شي نو دا هر څه به دړې وړې شي قیامت به راشي د اسمان به ټوکړې ټوکړې شي دا غرونه به لکه د مالوچو والوځي او ختم به شي دا نور او سپومې دا هر څه به ټوکړې ټوکړې به شي او دا خلک به ټول مړه شي ختم
بیا الله ته پته را هر څومره موده چې لږ اختلاف پکې شته بیا به دویمه شپېلۍ ووالي شي اسرافیل علیه السلام به دویمه شپېلۍ ووایي چې دویمه شپېلۍ ووایي دا خلک به قیام ینظرون نیغ به ودرېږي ټول به جمدي شي که څوک هر کله مړ دی جمدي به شي نو بیا به میدان ته د حساب کتاب محشر کې ورته هغې ته راجمع شي نو درېیمه شپېلۍ به بیا ووالي شي دا درېیمه شپېلۍ د دې خبرې نښه ده چې اوس الله په خپل شان سره تجلی کوي او حساب کتاب شروع کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درېیمه شپېلۍ هم ډېره سخته ده خلک وایي چې حساب شروع کېږي فاذا هم ټول خلک به یصعقون بېهوشه پرېوځي پیغمبران به هم بېهوشه پرېوځي نو نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه مخکې به زه سر راوچت کما نو چې سر راوچت کما فاذا انا بموسی موسی علیہ السلام به ووینما د الله د عرش خپه به یې نیولي او جاړي به د الله د عرش خپه به یې نیولي وی په دې نه پوهېږم چې دې زما نه مخکې بیدار شوی دی دا راته پته نشته او که په کوه دور کې دې بېهوشه شوی و د هغې بېهوشۍ په بدل کې دلته خدای د بېهوشۍ نه محفوظ کړی دی خو د الله د عرش شپه به یې نیولې وی درېیمې شپېلۍ سره به ټول خلک بېهوشه شي نو څلورمه شپېلۍ چې ووالي شي نو ټول خلک به په هوش کې راشي نو د هغې نه پس به بیا حساب کتاب شروع شي حساب کتاب نه پس څوک جنت ته روان دی څوک دوزخ ته روان دی دوزخ ته به څوک دی کافران خو به ټول دوزخ ته دي منافقین به ټول دوزخ ته دي او په مسلمانانو کې چې کم نیکان دي او صالحان دي ابه ټول جنت ته دي او چې مسلمانانو کې کم فاسقان ګناهګاران دي اب هم دوزخ ته دي څه موده به په دوزخ کې بیا به الله د دوزخ نه وباسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته عملنامه په ښي لاس میلاویږي چاته به عملنامه په ګس لاس میلاویږي چاته من ورای ظهره د شانه به میلاویږي ته به دا نه وی چې یاره زه به په ښي لاس نیسم که نه استه اختیار نه دی بیا چې ښي لاس د فالج ووی نو په کم لاس به بیا نیسي او فرشتې خو دې پرېږدي نه خامخا به یې نیسي ښي طرف چې چاته عملنامه میلاو شوه جنت ته به او چې چاته په ګس لاس میلاو شوه او یا د شا د طرف نه میلاو شوه دا به ټول دوزخ ته دي لومبی چې جنت ته داخلیږي پر پولیس ورات به تیریږي بې د پولیس ورات ته نشي بچ کېدی ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا الله وی هر سړی به په پولیس ورات ورځي وارد ورود داخلېدو ته وایي هر سړی به پې ورځي خامخا دې نه بچ کېدل نشته که چا سره د خدای طاقت و نو نیغ به پې پورې وځي او که د الله طاقت ورسره نو پورې وتل نشته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دغه پل د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو چې یو پل د ویښته نه نری شي او د تورې نه تیره شي نو په عقل تلل ورته ډېر زیات ګران دی په عقل نشي د خدای په طاقت به ځې چې د الله طاقت د سره نو بیا څه مشکله نه ده دا بجلي چې ده دام یو وزندار شی دی د انجینران وي د دې خپل کیلوهاټ سي خپل وزن یې دی او چې ټک ورکې را توربیلې نه په څومره لږ ساعت کې په دې نري تار دلته راورسي دا خو یو مثال مې تاسو له درکړه ستاسو د پوهې دپاره نو چې چا سره د خدای طاقت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د برېښنا به پې ورپورې وي کل برق لکه پړق نی د یو سر نه بل سره پورې په د اسمان کې تاسو برېښنا وینئ یو پړق نارې کې پورې وي لاندې دوزخ دی ښه د دې پل لاندې دا چې کوم د پړق په شان پورې وته دی خو بلکل ناجن مسلمون دی بچ شو محفوظ دی بلکل محفوظ او چې کوم انسان لږ معمولی هغه ډېر نیک نه دی ابه که په شان د تیزو اسونو رواني تیز اس پشان په منډه یا د اوښانو په شان د هغې نه روبه روان
څوک کل خضر منډه به وی پاغې به رواني او څوک به پیاده رو رو رواني نو دوی ته به لاندې تو د دوزخ ورځي دې دپاره به یې دا تو وی چې ګناه دې څه ناسه ورجېږي د مارونو چې یو جامه خیره نه شي نو خلک یې نه اچوي الی خلک اچوي چې دا پاکه کړي نو پخوا به زمونږ د مشرانو ورسره یو چل کو د زنانو دی به ورته خوټکواڼې وې د پر لاره داسې راکړه خوټکواڼې به یې وې صابون به یې راواغېست نو په چاقو به یې راکوټې پرېږده نو ټیم کې به یې واچو نو هغې پسې به یې لاندې اور بلاو نو صابون به په هغه ټیم کې ویلی شو په اوبو کې نو دا جامې به هغې کې واچولې دا پخوا طریقه وه نو بیا به یې ته هغه جامې راویستې نو تخته او صوباړې به په هغه تخته د پاسه به جامې کېښودې او صوباړې به یې وله رابرو په صوباړې به یې والې اړولې راړولې نو بیا به یې شړطي کولې په لاسو به یې بیا مږلې چې هغه سخوبتې وباسي او زمونږ طالبانو به د جومات سبیل سره دا جمعې پر ورځ جامې وینځلې هره جمعه به په هر جومات کې اور بلیده او جامې به یې چولې او بیا به سبیل کې طالبانو لاسونه پرې رابرول او خپو باندې به پرې ګرځېدل او ډبار به یې تیسته نو بیا یې نور ته واچوي نو بیا پیسري ووایي نو چې ښه پاکه شي نو هغه جامه بیا اچوي دقه رنګې د دوزخ په خوټکواڼو کې به یې ډبوي پلیته جامه څوک نه اچوي او خیرنه نه اچوي جنت ته به خیرن د ګناه خیرن او د ګناه پلیت جنت ته نه ځي او د هغې خوټکواڼې څه شی دی خو نن سبا خو په مشین کې واچوي نو تاوی یې نو مشین سره یې پاکې کړي او ګرمې اوبه هم پرې ور واچوي نو هلته به یې د دوزخ په مشین کې تاوی او د دوزخ ګرمې اوبه به پرې اچوي نو چې صفا او پاک شي او ګناه ترې ورجېږي نو د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي نو تو به وله ورکوي چې څوک د اس په شان دی د اوښ په شان دی پیاده یا په منډه روان دی لاندې د به یې تو ونیسي داسې اسانې خبرې نه دي زمونږ د علاقه کې پخوا یو عالم و یو ښه سړی ویره نو هغه چې ته د جمعې په مانځه کې د پل سویرات دا پول ته وایي مونږ پښتو کې ورته پل وایو سویرات لارې ته جمعې په مانځه کې دا تقریر کړی چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی د تورې نه تیره دی یو مقتدي والا چی وکړه دا په ارامۍ چرګې والا پوخ کړه نو چې چی پې وڅکله چرګې پې وخوړه یاره استاد جي وی تا د پرون د جمعې په مانځه کې تقریر کړی خطبه کې چې یو پل دی ډېر نری دی او د ویښته نه د تورې نه تیره دی استاد جي دا داسې ګپ لګو که رښتیا دی خلق دی یارول وی نه دا خو حقیقت دی دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او حدیثو کې راغلی دي نو استاد جي ته وپې څنګه دی دا خو هم چشمې دې مچولي دی او کونټه هم د سره خو چې ته پې وروځې که نه نو څه دم درهه به دې زده بې د دم درهې نه پې نشې تللی نو خدای ته وګوره استاد جي هغه دم درهه ما ته مخایه په هغه اتلس شلې زره قامه کې به در پسې کم ځای ګرځم اما ته مخایه چې زم پې په اسانه پورې وځم هغه وی دا نن چې د کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درته نو ما وی موټروی څه شی دی لکه چې د الله طاقت یې کل برق برېښنا په شان به پې پورې وځي بوډۍ جړل که نه نو چې د شپې جړل انوسی ورته اواز ورکړه وی څه له جاړئ ناجوړی مونږ دې د خوبه وویستو وی نه ملا صاحب تقریر کوو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو په دې هر سړی به پې ورځي نو په دې جاړمه چې زما خو کونډی خوږېږي ته خو په دې غټه لار نشم تللی نو په هغه پل به څنګه ورځم نو انوسی ورته قار شوه وی موږ دې د خوبه وویستو مړې اوده شا خوارې د مور کور دې څه چې نشې تللی مه ده که نه دا ټولې هسې خبرې دي د عقل خبرې دي خامخا به پې ورځئ هېڅوک پاتې کېدی نشي ورځئ به فرشتې دې پرېږدي چېرته ورځئ به که د خدای طاقت یې خو پورې به وځي او که د الله طاقت نی نو لاندې څه شی دی لوی دوزخ دی بیا الله دې مساتي لیکن انشاءالله
یو ځل رسول الله مبارک او فرمایا وی د نورو خلقو په نسبت مونږ ډېر لږ یو. آدم علیہ السلام نواله تر قیامته پورې چې څومره مخلوق دی په دې کې مونږ ډېر لږ یو. مونږ څومره یو؟ وی مونږ داسې یو که نه لکه د تور غوی په شا چې یو رکوټ سپین دار یا د سپین غوی په شا چې یو رکوټ تور دار. دومره مونږ لږ یو، دومره دا نور مخلوق دومره ډېر دی. لیکن چې هغه ډېر دی او مونږ لږ یو، نو عقل خدا وایي چې هغه به جنت ته ډېر دي او مونږ به لږ ځو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ټولو کې 2 حصې به زما د امت نه خلک جنت ته ځي، یو حصه به د هغوی نه دي. 6 صفونه 80 صفونه به د دې امت دي او دا باقي 40 به د نور امتونو نه. 2 حصې به زمونږ د امت نه ځي، یو حصه به د هغوی نه ځي انشاءالله العزیز. دا د رسول الله مبارک او د قرآن شریف برکت دی. دې دواړو سره خپل تعلق جوړ کړئ. یو قرآن شریف تلاوت کوئ، عمل پې کوئ، او یو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره مینه کوئ، د هغه د سنتو تابعداري کوئ. هر څه آسان دي. او که دا نی نو پیغمبران به وي رب سلم سلم، یا خدایا زما امت ته خیر کا، یا الله زما امت ته خیر کا. او په خپله به م یری په انبیا او په پیغمبرانو باندې، او د هغې نه به هم د قیامت پرس تپوس کوي. د انبیاو نه 2 تپوسه به کوي. حدیث نه معلومیږي یو به دا تپوس کېږي چې د خپل قوم ته دین رسول دی او که نه. الله ته هر څه معلوم دي خو چې حجت قائم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې اخیری حج کې ټولو صحابو ته سووې اللهم هل بلغتو، خلقو ته وی ما دین رسول دی که نه؟ نو صحابو ټولو وی او بیا وی ما دین رسول 3 ځلې او فرمایل وی او نو ګوتې اسمان ته اوچته کړه وی اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. یا الله ته پې ګواه شه چې د قیامت پر ورځ انکار ونه کړي چې موږ ته د پیغمبر دین نه دی را رسول. او نوح علیہ السلام براولی، نو نوح علیہ السلام نه به تپوس وکړي دین د رسول دی که نه؟ نو قیم به وایي چې ما جاءنا من نذیر، موږ له خو پیغمبر نه دی راغلی. الله موږ خو ستا د عذاب نه چا یرولی نه یو، پیغمبر نه دی راغلی. نو د نوح علیہ السلام نه به تپوس وکړي من شهودو که ګوان دې څوک دی؟ الله اکبر. نو نوح علیہ السلام ورته وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم و امته، داغه امت زما گواهان. نو مونږ له بیا تپوس وکړي چې نوح علیہ السلام دې قوم ته دین رسول دی که نه؟ ګوی کوئ؟ مونږ وایو او الله مونږ ګوی کوو چې د دین رسول دی. نو هغه قوم به یې وایي دا دروغجنو ته وګوره، دی هغه وخت کې اوسه، دی خو هغه وخت نو، دی خو ډېر وروستو پیدا شوي دي، او دی ګوی کوي چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته دین رسول دی. نو الله به مونږ نه تپوس وکړي چې واقعي تاسو خو د نوح علیہ السلام زمانه کې نه وی، تاسو خو آخري پیغمبر او آخري زمانه کې وی، تاسو څنګه ګوی کوئ؟ نو مونږ به ورته وایو چې الله مونږ ستا د قرآن په وجه ګوی کوو. تا قرآن کې ویلی دي چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته دین رسول دی. نو مونږ د هغه قرآن په خبره ستا په خبره دا تصدیق کوو. نو پیغمبر نه به دا تپوس کېږي چې دین د رسول دی او که نه؟ او یو بلم دی چې الله به پیغمبرانو ته وایي ماذا وجبتم، واه واه دا ډېره ګرانه ده چې د قوم ستاسو دعوت قبول کړی که نه؟ د قوم څه ویلي دا ډېره ګرانه ده. نو چې پیغمبر ګوی کوي د خدای په دربار کې د چا خلاف، خو تباهي شوه. رونو دا میدان به ختم شي، د محشر دا میدان، دا ځمکه یوم تبدل الارض غیر الارض، دا به خدای په بله ځمکه بدله کړي. او دا موجوده ځمکه چې کومه ده، دا ټول کاڼي بوټي دا چې څومره ځمکه ده، دا ټوله به د قیامت پر ورځ خدای پاک راغونډه کړي، یو ډوډۍ به ترې جوړه کړي. د غنمو د ډوډۍ په شان خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي، او الله به په دې لاس کې اړی راړی به والارض جميعا قبضته يوم القيامه
والسماوات مطویات بیمینه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالى عما يشركون. دا ارس داسې دي لکه چې په دې لاس کې یو شی ونیسم په دې بل کې ونیسم او داسې چیرې چیرې یې کم او ټوټې ټوټې یې کم. یو رکوټې غوندې پاپړ مې دې لاس کې نیولي یو دې کې او زور ورکم او ټوکړي ټوکړي یې کم. داسې وی د دې الله داسې نه چې خدای لاس کې نیسي، په دې صفت الله خبردار دی. هر څه د خدای قبضه قدرت کې دي او د قیامت پر ورځ چې دا خلک ټول مړه کړي نو بیا به الله یو اواز کوي لمن الملک اليوم، نن بادشاهي د چا ده؟ نو دا واړه هېڅوک به بیاني نه به څوک اواز ورکړي، هېڅوک چې ټول چپ پاتې شي نو الله به په خپله جواب ورکړي، اواز به وکړي لله الواحد القهار. بادشاهي د الله د هغه الله چې یو دی او ډېر زورور دی. دا د دنیا بادشاهان دا ټول به سرنګون د قیامت پر ورځ ولاړ. زمارونو جنتیان خو به جنت ته لاړ شي چې کوم لومبي جنتیان دي او د ټولو سردار به محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم. او چې جنت ته ننوځي بیا جنتیان نو رسول الله مبارک فرمایي د جنت دروازه به زوام ټولو مخکې به زما امت سره حساب کېږي او ټولو نه مخکې به زو زما امت جنت ته داخلېږي. نو چې حلقه وړه به هم دننه به آواز وشي څوک یې؟ نو زه به وایم چې زه یم، خپل نوم به والمه، امت را سره دی. نو وی بکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دی راشي نو ده ته به دروازه کولاوی، د ده نه مخکې به چاته دروازه نه کولاوی. نو رسول الله مبارک فرمایي وی په ډېر لوی ټیل او بیړه به زما امت ما سره جنت ته داخل شي. الله دې م دې کې شمار کړي، دې ډله کې دې م الله شمار کړي. زمونږ ګناه خو ورونه ډېره زیاته ده، زمونږ نیکي خو نشته، مونږ خو ډېر زیات کمزور یو، ډېر ګناهګار یو. خو د الله د رحم امید به ساتو او د خدای نه به تمه کوو او الله نه به سوال کوو. مونږ الله نه دا سوال کوو چې خدایه که ته مونږ په دې خپلو ګناهونو راونیسې نو خدایه مونږ ستا پې خدایي نه زیاتېږي خو مونږ به غرق او تباه شو. او که الله تا مونږ وبخلو مفتو کې دې وبخلو ګناه دې معاف کړه نو ستا خدایي پې نه کمیږي او الله مونږ ته به ډېر لوی خیر بلوشي. نو خدای دې په دغه ډله کې جنت ته داخل کړي او باقي به دوزخ ته وغورځولی شي. نو دوزخ بیا ډېر خطرناک عذاب دی زمارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د دنیا دا ټول اورونه چې را یو ځای کړي، د دنیا اورونه څه دي؟ دا څومره په غرونو کې چې کویله ده دې ته تیلې ورته کړه، څومره چې پټرول دی دې ته هم ورته کړه، څومره چې ډیزل دی د خاورو تیل دی دې ته هم ورته کړه، او چې څومره ګیس دی په دې ځمکو کې دې ته هم ورته کړه، او چې څومره لرګي دي خشاکونه دي دې ته هم اور ورته کړه. وای دا به څونه اوري چې ټوله دنیا کې دنګلې اور والي او ټوله دنیا کې چې دا څومره کویله ده او دا څومره معدنیات دي او ګوګړ دي او بیا په دې کې هغه بل شی دی، هغه د کالتوسونو کې چې کوم شی اچوي بارود، دا ټول چې اور والي نو دې سره چې یو کم او یا دومره نور کې نو د دوزخ اور دومره زیات دی. نو صحابه د حضور پاک نه تپوس وکړه وی د الله رسوله دا کافي دی د دنیا دا اور کنه؟ وی نه، دا د دوزخ هغه ردي د پاسه یو کم او یا چنده نورم زیات دی. او حدیث پاک کې راځي چې دا دوزخ الله پیدا کړ نو زر کاله دا بل شو زر کاله نو دا زیړ شو، نو زر کاله بیا بل شو نو تک سور شو، نو زر کاله بیا الله بل کو نو تک تور شو. نو حضور پاک فرمایي اوس د دوزخ اور تک تور دی وی. او چې دا مخلوق پکې ورواچي زمارونو اوهو وجود د کافر به څومره وي. الله دې ایمان نصیب کړي. درسه مثل احد، یو د جامع غاښ بیا د احد د غر عمره. د احد غر 3.5 کیلومتره کې غټ غر دی او د سرمنې پیړوالی به 2 گزه او د ناستې ځای به څومره لکه د جدې او د مکې په میانځ کې 48 میله کې به صرف ناستې دونه غټ وجود وي. دا ولې چې دومره غټ وجود وي چې د دوزخ د اور خوند وسکي،
چې پوټي وجود خو په یو لوخړه بشي په یو سات کې چې ډېرې چې خوټکېږي پکې دا به په دوزخ کې پراتی الله دې مساتي زما ورونو زما دې قسم په خدای وی ډېرې سختې مرحلې موږ ته مخکې را روان دا دوزخیان بدن پسې جبر راکاږي 3 میله او 6 میله به په دوزخ کې جبر راکاږي او دوزخیان به ولا په یو بل په جبو خپېږدي او دوزخ کې لړمانان دی به نه سوځي ټکونه به ورکوي ماران دي پکې نه بس کی نه بسوي ټکونه به ورکوي او سعود پکې یو غر دی هغې ته به خیږي په زرګونو کاله کې به هغې ته وخیږي چې یاره دې ته خیږو که چې ته بچ شو نو چې هلته وخیږي نو بچوالی خو شته نو بیا به راکوزېږي او خوراک به سي چې اوږي شي نو الله ته به چغې کړي یا الله اوږي شو خوراک راله راکړه نو زقوم ورته وایي مارجړی دا تریخ دی شی دی تریخه او ستغم دی لکه د کچه کجورې په شان یا کچه املوک په دې مری کې نښلي او غنیم دی پکې دا به والا الله ټکېدلې راوړي چې ها واخلې نو چې دی دې خولې ته کي نو دې مری کې به ونښلي نو چغې به کي نو دی به وایي چې په دنیا کې چې به زموږ مری کې شی ونښته اخو به په اوبو تېرېده نو چغې به کي چې یا الله اوبه راکړه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل اوبه راکړه نو اوبه به کوم ځای وي د دوزخ په ویښ کې د دې جهنمیانو وینې زوې نوونه غل متیازې قي الټی دا خو د یو چې دونه غټ وجود دی او دا په اربونو کروڑونو خلق دی دا به لکه د سیلاب لاندې بیږي او خوټ کېږي به دا غل او متیازې او نوونه او وینې زوې دا به خوټ کېږي ابه والا خدای د اور په کړي کې راوړي دا اوبه والا نو چې یشوي الوجوه نو چې د مخ ته رانږدې کي نو حدیث کې راځي چې د مخ سرمن به یې په هغې کې لاندې را پرېږدي نو دی خو مری کې شین خطې دی نو په خوله به یې ورواړئ نو فقطع امعاءهم نو کولمې به ترې لاندې وغورځئ او باقی اوبه به الله راوالي حمیم نو په دې سر د پاسه به یې وله توی کي نو ابه دومره ګرمي چې په سر یې وله واړئ نو د خپو تلو ته به ترې لاندې وبېږي خو مرګ شته نه دا خو دنیا کې په سړي مرګ راځي هلته مرګ ختم الله به مرګ د یو ګټ په شکل کې راولي او یحیی علیہ السلام له به چاړه ورکي برک ګډ وی وی دا حلال کا او جنتیانو ته به آواز وکړي وی جنتیانو راشئ تر سر ما راوګورئ او دوزخیانو ته به جنتیان به وایي جوړو باسي ما د جنت نه وبه دوزخیان به وایي چې رحم یې را باندې جوړ راغی دوزخ نه مو باسي بیا به ورته وي دا پېژنې وی او وی دا څه دي وی دا مرګ نو یحیی علیہ السلام له به چاړه ورکړي علامه عیني په شرح د بخاري لیکلی دي نو ګډ به هغه لال کي نو الله به آواز وکړي خلود لا موت بس مرګ ختم همیشه همیشه ژوند دی وایي که جنتیان د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه وي ځکه هغې خو خوشحالو کې پراته دي او مرګ لاړ او که د غم نه څوک مړه کېدی نو دوزخیان به د غمه مړه شوي مرګ ختم ټول عمر جنت د نیک دپاره او ټول عمر دوزخ د بدعمله دپاره دغه خوراک دی او دغه اسکاک دی او موږ څومره نن د کفر طرف ته مخلوق روان دی د پیسې دپاره او د دولت دپاره او د دنیا د لالچ دپاره رونو کفر یوازې دا نه دی چې سړی خدای نه مني هم کفر دی چې خدای نه مني یوازې دا نه دی چې خدای له شریک ګوري هم مشرک دی کافر دی پیغمبر نه مني دام مشرک دی قرآن نه مني دام کافر دی دین پورې ټوکې کوي قسم په خدای دام کافر دی د پیغمبر مبارک احکاماتو پورې استهزا کوي ټوکې کوي دام کافر دی حضور پاک چې کوم دین راوړی دی هغې ته سپک ګوري قسم په خدای کافر دی د پیغمبر سنتو پورې خنداګانې کې ټوکې کوي استهزا کوي دام کافر دی عمل نه کوي فاسق دی خو چې استهزا کوي کافر دی زمونږ خلک وایي چې کفر دی ته وایي چې سړی بت ته سجده وکړي بلکل کفر دی خو نور اقسام هم شته
نور اقسام هم شته زمون خلق تباه دي د پیسو دپاره د دولت دپاره او د دنیا د مشرۍ دپاره څوک لګیا د خدای حکمونو پورې خنداګانې ټوقې کوي تاسو نه ګورئ څوک پردې پورې ټوقې کوي پرده خو په قرآن ثابته ده حیا پورې ټوقې کوي حیا خو په قرآن ثابته ده نو قرآن آیت نه انکار کوي ټوقې کوي ورپورې نکاح پورې خنداګانې کوي نکاح خو په قرآن ثابته ده بدعملی ته ته جایز وی چې مړه اسم نشتا او اسم نشتا دا خو ته د خدای د حکم خلاف ورزي کې څنګه څه نشتا خدای وی شتا پیغمبر وی جنت شتا دوزخ شتا عذاب شتا د قبر او ته وی نشتا ډېر خلک مس شوی دی قسم په خدای ډېر خلک ډاډه شوی دی داسې خلک دي صرف د اردو دوه درې کتابه وګوري او بیا د ځان نه لوی د زمانې ابو علی بن سینا جوړ چې خبره کوي دی مولا نه زه ښه پوهېږم هلکه ته ښه نه پوهېږې ظالمه نه پوهېږې د دین کتابونه تفسیرونه ټول په عربۍ کې دي او د دې خپل احکامات دي تا هغه کوم ځای کتلي دي یو سړی چې تاسو ته وایم چې یو سړی میډیکل کالج کې سبق نه ویلی یا یو کمپاوډر دی هغه خپل 3-4 کاله خپل کورس نه کړی او ځان له دلته دکان وباسي د باندې څوک علاج کوي د ډاکټر ویلی شي دی خو سرکار نیسي تا سره ډګري نشته او دکان دی کړی صرف د اردو د کتاب په کتو خو چانه ډاکټر نه جوړېږي او نه د اردو په کتاب کتو چانه انجینیر جوړېږي نه ولا سرکار تنخواه ورکوي باقاعده به یو ځای کې علم کې پویه به حاصلې هله به ډاکټر او انجینیر تا ته وایي نو دغه رنګې د اردو دوه درې کتابه بعضې خلک وګوري هغه هم د هغه خلکو کتابونه وګوري چې هغه د دین نه خواران نه خبر نو څوک وایي د قبر عذاب نشته څوک لګیایي مړه دا دوزخ او دا هسې قصې پسې دي اسم نشته دا به نه کوئ مستي به نه کوئ څنګه چې مونږ ډاکټري د ډاکټرانو نه زده کوو انجینري د انجینرانو نه زده کوو لواري د لوارانو نه زده کوو ترکاڼي به د ترکان سره شاګردي کې نو زده کوې به داسې خو نه شي زده کولی ګلکاري به ګلکار سره شاګردي کې نو زده کوې به دقه رنګې دین به د عالم سره شاګردي کې او کتابونه به نو دین به زده کوې عالم به نه جوړېږي دو څلور کتابه د اردو زمونږ بعضې خلک وګوري هغه هم چېرته د هغې خلکو کتابونه وګوري چې څوک حدیث نه مني منکر حدیث دی څوک د قرآن بعضې احکامات نه مني دا خو نن سبا د انګریزانو او د یهودیانو چالونه دي هغوی داسې څیزونه راایستلي چې هغه په مونږ کې راخواره کړي دي او د مسلمانو په منځ کې اختلاف پیدا کول او جګړې پیدا کول او خلک په دین کې نقطې راایستل نو ګورې یاد ساتئ زما وروڼو قسم په خدای دا پیسه پاتې ده دا دولت پاتې ده دا د لږو ورځو ژوند دی او د آخرت لویه ورځ را روانه ده او که هلته کې وښوېدو نو دوزخ دی ګورې الله دې مو ساتي خلک د یو رکوټې موټرګي د لاسه نن لاړل تباه شو او چا ته چې شی میلاو شو نو که هغه سړی کفر کوي دا خیرت یې تباه که خو دنیا خو یې ښه کړه که نه لیکن د هغه د وجې دا چې ورپسې شاته روان دي دا ورپسې مفتو کې تباه شو ظالمه دغه یو خو پیسې دي ظالم هغه ته خو بنګله میلاو ده ظالم هغه ته خو ایربونه کیربونه روپۍ میلاویږي نو که هغه د بېدینۍ خبرې کوي نو داسې دنیا ورته میلاو شوه نو تا ته څه میلاو شو ای ظالمه چې خپل خدای دې پرېښو او دې ظالم پسې شوې خپل پیغمبر دې پرېښو دین دې پرېښو دا الله دې ټول عمر اخر خراب کړو یوم یدعا کل اناس بامامهم الله قرآن کې وایي قیامت پر ورځ به دا چې څوک چا پسې روان دی دې به ترې مخکې دا به پسې خدای راغونډ کړي ټول وایه اوس قرآن وایي زه نه وایم دنیا کې چې د چا کم مشر دی او لیډر دی او د قوم مشر دی او د مذهب مشر دی دا به ترې مخکې دا خلک ورپسې وي وایه که نه څه وایه اوس اب ورته څه وایي هغوی به یا الله موږ د ګمراهان کړي فآتهم عذابا ضعفا من النار د ګمراهان کړي دله سزا ورکړه موږ خو ده پسې روانو اب ورته څه وایي اب ورته وایي ما نه یې ګمراهان کړي په خپله ځان هم ګمراهان کړي ولې ما پسې راتلی خدای هم پرېښه او موږ پسې را روان شي الله به وایي کل ضعف هر یو له به ډبل عذاب اوس میلاوي وروڼو د خدای خاطر زما وروڼه یې بچي یې
مشران یې کشران یې لویه د دوزخ بیا ختمېدلو والا زندگی نه ده. او که ایمان نه خلاص لاړو قسم په خدای که بیا څه شته تبۍ ده بیا دوباره بیا دنیا ته راتلل نشته. دا خلک به چغې وایي یا الله موږ دنیا ته دوباره ولېږه. ته ګوره چې موږ څنګه عمل کوو. الله به وایي ولې الم یأتکم رسول تاسو له پیغمبران نو راغلي تاسو ته آیات بینات او احکامات نو راغلي دغه به خوراکي دغه به اوبه وي او ژبه به راکاږي ځان پسې او په سټکو به والي کېږي په دوزخ کې چغې به کي الله ته. الله به جواب نه ورکوي. د دوزخ چې کوم داروغه دی هغه ته به چغې کي چې کوم مشره فرشته ده یا مالک لیقضي علینا ربک ای مالکه د هغه مالک نوم دی. خدای ته سوال وکړه چې موږ په حق کې الله فیصله وکړي بس موږ مړه کړي. زر کاله به ورته چغې ووایي. څومره؟ زر کاله به چغې ووایي. نو زر کاله پس به هغه یو ورځ نه را هغه آواز وکړي انکم ماکثون پراته به یې دی. نو بیا به الله ته زر کاله چغې ووایي فریادونه به کوي چغې به ووایي الله به جواب نه ورکوي. نو زر کاله به صبر وکړي. یاره الله په دنیا کې په صبر خوشحاله ده صبر به وکړو که په دې کار وشو نو بیا به خدای جواب ورنکړي. نو زر کاله به بیا چغې ووایي. نو زر کاله پس چې 3000 کاله په دلته تیر شو نو بیا به الله جواب ورکړي. څه به وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون. چغې شئ کوری شئ لکه سپي ته چې بنده وایي په دا دوزخ کې ما سره خبرې ونه کړې. په دنیا کې خو ما ژوند درکړی و که نه نه دی راکړی ښکلی ژوند یې راکړی دی مال یې راکړی دی بچي راکړی دی روغ صحت یې راکړی دی مال یې راکړه ژوند یې راکړه مسلماني راله بیا موږ له خاص مسلماني راکړی دی. نو هغه وخت کې تاسو د شیطان منل او د الله نه منه. الله وایي زما نه منل د شیطان اوس ما ته چغې وهئ څه به کوو. زما د قسمي سخته ورځ د ختمېدو والا ژوند نشته. او بیا دا چې کوم فاسقان مسلمانان دي دا به پراتی په دوزخ کې څه پته لګي 1 کال دی 100 کاله دي 1000 کاله دي 10000 کاله دي 1000 کاله دي کروڑ کاله دي. الله تعالی چې څوک لږ ګناهګار دی لږ په دوزخ کې وي د دوزخ خو 1 سکند عذاب الله به ورته څه وایي الله وی ځکه نه که د دنیا دا ټول ارڅه ستا وي د 1 سکند عذاب مقابله کې به دې ورکوو که نه. وی الله که ټوله دنیا زما وي د سرو زرو سپینو ډکه وي د 1 سکند عذاب مقابله کې مې ورکوو. وی رکوټې کلمه مې دنه غوښتې وه چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه کله دې کافرانو ته چې وګورم که نه ډېر خفه شم. نن دا څونه ښکلي دي څومره خشته دي د دنیا څومره هوښیاران دي ټول د دوزخ خشاک. او بیا چې دې خپلو مسلمانانو ته وګورم ای د خدای نیکبخته مسلمان وطن کې خدای پیدا کړی. ای د خدای نیکبخته مسلمان مور او پلار نه خدای پیدا کړی. ای د خدای بدبخته جومات کې راته بانګ ویلې کېږي. ای ظالم عالمان درته ستړي شو تبلیغ والا درته ستړي شو نیکان درته ستړي شو مستي ولې کې مه کوه د خدای خاطر وکړه مستي مه کوه. نو خلک څومره مست دي غټې غټې خبرې اوچتې خبرې د کبر خبرې مسلمان ته سپک کتل مسلمان تنګول د مسلمان مال ته سترګې نشي نیولی. خو چې چا د چا مال ګیر که بس دا زما د مور پی دی. قرض سودا دومره خلک پریشانه دي دا دکانداران غریبانان بل له قرض سودا ورکړي بس بیا پې منکر شي دا نه ده راکړي. او که منکر نشي نو هغه په اسراف او په تبذیراتو په خواهشاتو والوځئ دور پسې کنه در به کم دور پسې کنه در به کم. د ډېرو دکاندارانو پیسې خلکو خوړ او ډېرو وړو دکاندارانو د غټو خوړ. ولې ظلم کوو موږ د قیامت ورځ نه منې بچو له دنیا ښه کې نوسو له دنیا ښه کې د دنیا خواهش دې واغې ټول عمر دوزخ دې ځان له ظالمه ځای کړه. په دې پراپرټو کې ډېر خلک ګیر دي پیسې به دې والي راکړه
او تعالی سره ځمکه شریک او فلان کې او فلان کې پیسې دې ګیري بیا نه ورکې زه پسې ګرځه او پسې روزانه به پسې دروازې مخې ته ولاړ دا غریبانان دکانداران د 5,000 شپږو دکان کې چې راکوټي غریبانانو کړی دی بچو لا د دې څونه خلکو باندې پیسې پورې نه ورکې د دې غټو دکاندارانو په خلکو څونه پیسې پورې دي در به کم چې بیا ته غواړي بدماشي را سره بیله کوي مړه څه اسمان دی خو در به کوي او بعد د دې غټو نه دا واړه ګیرئ بیا که نور ولا مال نه ورکې نور بیا اګرای نه درکوي نو چې شل درکوي نو اصلو مال به نه دي ای د خدای ظالمانو مه کوئ د آخرت ځان نه مه خرابوئ پردو پیسو ته سترګې مه خړوئ پردو مال ته سترګې مه خړوئ قبر شته تا خو بچوله او ګټله قسم په خدای که دا بچین وسري په دوزخ که نه وی بیا بچ وي دا خو ډېره لویه خطرناکه ورځ او لوی خطرناک عذاب را روان دی نو بیا به سپارشونه شروع شي پیغمبران به هم سپارشونه کوي عالمان به هم سپارشونه کوي قاریان او حافظان به هم سپارشونه کوي نیکان رشته داران به هم سپارشونه کوي څه به هغوی ته سزا میلاویږي او څه به سپارشونه کېږي نو دا بدعمله به څه نه ګناهونه ترې رجوي الله به یې وباسي له دوزخ نه یو نیر دی نهر الحیات ورته وایي هغې کې به یې وروغورځئ نو صفا به شي خو دا داسې نه چې ګنې دا به ډېره موده په دوزخ کې خوټ کېږي هغې نه پس به وځي او قبر کې به هم ډبیږي او د آخرت په لویه ورځ به مو ته سزا میلاویږي ای زکات چې څوک نه ورکوي قرآن شریف کې الله څه فرمایي الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم سخت عذاب دردناک عذاب وتوروا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم هكذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سره سپین د اعمال به الله راوالي او د دوزخ په اور به ګرم کی او د مخله او شال او اړخونه له په داغونه ورګي او د اعمال به الله راوالي په دې غاړه کې به وته واچي او لوی اجتهاب ته جوړ شي او په دې خي وخت کې په غس وخت په چرپونه ولا لګي سبوي انا مالک دستا مال ما انا کنزک دستا خزانه ما نو مال زکات ولې نه ورکوي نیک بخت بچول ډیروي نو اصول ډیروي کل وصول ډیروي او ځان ته قیامت پرد به د امیل د مار به د تغاله کې تا چول کېږي وخت کې بشلی قسم په خدای کړی دا بچي پکار او دا خضر پکار دا اور په تختو باندې دا اور په ګرمي کې په اور کې داغونه به ورته بیا ملاوي څومره خلک زکات نه ورکوي مما رزقناهم ينفقون الله رزق ما درکو ولې نه ورکوي زکات که صرف زکات زمونږ د مالدارو خلکو ورکولې خدای ګواه دی که په دې ملک غریب سړی پاتې حسد او بغض به ختم شي منځونه څوک نه کوي که کوي په منډه کوي ځان ته خلاصوي زکات څوک نه ورکوي که چاله خدای مال ورکړی نور ورته سترګې خړې کړي چې څنګه به یې ووایو دا څنګه مسلماني ده او چې تپوس ته کې په هغه لویه ورځ به بیا ګورو سره تا لکه دې نه خو معلومېږي ته ډېر زورور یې ته په لویه ورځ د خدای مقابله کول غواړې ته لویه ورځ جوړ نه منې ته قبر او قیامت نه منې زما ورونو دا خطرناک ځای ډېر خطرناک الله یې زموږ حفاظت نصیب کړي او خدای پاک دې دا دعا کوي نیک اعمال کوي د پیغمبر مبارک د سنتو تابعداري کوي کوشش کوي چې پردي حق در باندې پاتې نشي کوي حساب کتاب خلکو سره وکړي ورکړي ولې غاړه خلاصه کوي زکاتونه ورکوي مه پرېږدئ په ځان زکات دا مو وایي چې مال ورکه زکات کنه مال دې کم شو کم دي شي کنه خدای زکات چې ورکوي صدقه ورکوي پیغمبر قسم خوري چې دا خدای زیاتوي قسم په خدای چې الله زیاتوي قسم مې راته وخوړ زه یې راته خورم زمونږ خلک نه ورکوي زکات نه غنمو کې څوک عشر ورکوي نه جوارو کې څوک عشر ورکوي نه په نغد مال کې څوک زکات ورکوي ټول د سیر مې خپل کور ته وړي ته ورکه وګوره چې خدای پکې برکت تلا اچوي که نه اچوي خپلې غریبې خور له ورکه که نه ظالمه غریبې خوردې له ورکولی شي غریب رور له ورکولی شي غریب وراره له ورکولی شي غریب ماما له ورکه د ماما زوی له ورکه ترور دې غریبه له ورکه د ترور زوی له دې ورکه لومبې حق دې د خپلو رشته دارانو دی
د خپلو غریبانانو ګاونډیانو دی. دا مدرسو کې چې کوم فقیران مسکینان سبق وایي لنګر یې نشته، دیله ورکه، زکاتونه ورکوئ، ښه نیک اعمال کوئ، دعا وکئ چې خدای د قیامت دا لویه ورځ په مونږ اسانه کړي. یا الله تا ته سوال دی خدایه، تا ته لاس نمجي. دا زمونږ دلته د جمع یو ملګری دی ماسټر صاحب د دې شیرپا او د شاخ مور یې وفات شوي د څو ورځې شوې، دعا وکئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او زمونږ دلته د بادرخیلو په دې کندي کې جان محمد وفات شوی، هغه ته دعا وکړئ چې پروردګار یې مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثانو له خدای پاک صبر ورکړي. او د میروزو د کندي میر عالم وفات شوی دی، د معروف خیلو د کندي اعظم خان استاد رور مازولا کاکا وفات شوی دی، د بره خټ عبدالرحمن وفات شوی دی. غرټ کورونو کې پرون یو زنانه وه، ټولو ته دعا وکړئ چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. معراج الحق بیمار دی په اسپتال کې دی، د سیدو د کندي شمشاد استاد کور والا بیماره ده، او دا قاسم جان غریب بیمار دی. ټولو ته دعا کوي څومره بیماران دي الله د ټولو روغ صحتونو او شفا نصیبه کړي، او چې څومره مردگان د ما نومونه واخیستل الله ټولو بخي، الله د ټولو وارثانو له صبر ورکړي، خدای زموږ ایمان نصیب کړي. زما څه دوستان دي هغوی دعاګانې غوښتې دي. یو بل دوست مې دی د پېښور، اوس یې ما سره په ټېلیفون خبرې وکړې، په خپله هم بیمار دی، حاجي طلا محمد صاحب مور هم بیماره ده، دعا ورته وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي. زمونږ د جمع نجیب الله خان دی، هغه بیمار دی، هغه ته هم دعا وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي. یو بل بیمار دی، هغه هم راته ټېلیفون وکړ، دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي. زما دوستان دي په دې پنډۍ کې، هغوی ته څه مشکلات دي، او جاوید صاحب یې نوم دی، او هغه ته څه غریب پیسو څه د لین دین څه مشکلات دي ورته، او دعا ورته وکړئ چې خدای پاک هغه مشکلات په خیر باندې بدل کړي، الله د هغه پریشانونه په امن و امان کې وساتي. بعضې نور دوستان دي زه نومونه نه علم، ما ته لږ نامناسب نن هم د بونیر زمونږ یو حاجي صاحب راغلی و، ما ته به جمعه کې راته خامخا دعا وکړه، د دې کونډو بیماري ده، دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت او شفا ورکړي. بعضې بار ملکونو کې زمونږ دوستان دي، هغوی هم دعاګانې غواړي، او که نه هم غواړي نو موږ سره ډېر اخلاص کې محبت مینه ساتي. ټولو ته دعا وکړئ چې الله ولې د خیر او د عافیت زندګۍ ورکړي، الله د پریشانو مصیبتونو نه وساتي. مسافرو ته دعا کوئ چې خدای سفر د مشکلاتو نه وساتي، خدای پاک مریضانو له روغ صحتونه ورکړي، شفا ورکړي. دا ډینګي ویرس زیات شوی دی، دا ماشي والا، دعا کوئ چې خدای ټول مسلمانان چې کوم پکې بیماران دي الله روغ صحت ورکړي، الله د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. یا الله زموږ ایمان نصیب کړي، خدای زموږ ایمان نصیب کړي، د زوال د ایمان نه مو ساتي، خدای د قبر د عذاب نه مو ساتي، د ځنکدن د سختۍ نه مو ساتي، د قیامت دروازې د سختو نه مو ساتي، او پروردګاره د دوزخ د هغه سختو عذابونو نه مو ساتي. یو بل بني آدم دی، اوس یې ما ته ووایي چې په جمع کې ورته دعا وکړه، ماشومه ده، هغوی ته څه پریشانۍ دي او څه مشکلات دي، دعا وکړئ چې خدای پاک مشکلات په خیر بدل کړي، پریشانی خدای په خوشحالو باندې بدل کړي، او د فتنو آفتونو مصیبتونو خدای په امن کې وساتي. بچو دپاره دعا وکړئ چې چا اولاد ني الله نارینه اولاد ورکړي، د چا نارینه اولاد ني الله نارینه اولاد ورکړي، چا رښتینې صالحه رشتې ورکړي. خدای ته موږ د رسول الله مبارک د سنتو تابعدار کړي، خدای د پیغمبر مبارک په سنتو عمل نصیب کړي. د چا په کورونو کې فرشتو کې روانې دي، خدای روانې په روغو بدل کړي، الله په اتفاق بدل کړي. کم ملګري د لرې لرې ځای نه زموږ د جومات ته راځي، هغه د سوات نه او د بونیر نه یو ځای بل ځای پېښور نه راځي، خدای ټول له په یو یو قدم اجرونه ورکړي، ټول له د خیر او د عافیت زندګۍ ورکړي، ټول د پریشانو آفتونو نه په امن کې وساتي. زموږ په دې زرباب کلی کې بل زموږ یو ډېر ښه قریبي دوست و، هغه وفات شوی و، د هغه څه نوم یې دی خالد خان، هغه ته دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. د مور بیماره ده، کور والے هم بیماران دي، ټولو ته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي، الله ټول مردگانو بخي، ته زموږ نه راضي شي او د فتنو آفاتو نه په امن و امان کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین. امام نه مخکې سجدې رکوع بالکل نه دی، سخته ګناه ده پکې. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د امام نه مخکې رکوع سجدې لذي یا پاسېږي، وی دې نه یېرېږي چې خدای ولا سر د خر په سر بدل کړي، سخت جرم دی، داسې به بالکل نه کوي. امام په دویم چت کې ودرېږي، ښکته چت کې چې کوم مقتدیان د امام نه مخکې چې ولاړې لمونځ یې نه کېږي، یا امام ښکته چت کې او مقتدیان بره ولاړي او د امام نه مخکې لمونځ نه کېږي، امام نه مخکې به نه ودرېږي، امام نه وروسته به ودرېږي. او دا د موبایل باندې دا بعضې خلک دا اکاونټ وباسي، نو هغې کې بیا وله منټونه پرې ورکوي، دا ګناه ده. او که موبایل باندې قرض راغواړي
نو خیر دی هغې کې څه نشته بعضې ملګري چټونه لالېږلي دعاګانې غواړي الله دې د ټولو دعاګانې قبولي